سورة الانفال مدنیت د دې سورت نوم سورة الانفال دی او مدینه منوره کې د هجرت نه پس نازل شوی دی. پکې 15 آیاتونه دي او 10 پکې رکوګانې دي. د قرآن شریف د ترتیب په لحاظ باندې کوم مصحف ترتیب دی دا 8 نمبر سورت دی او د قرآن شریف د وحی او د نزول په لحاظ باندې دا 88 نمبر 88 نمبر سورت دی. پس د سورت بقره نه پس نازل شوی دی. سورت بقره چې کله نازل شو هغې نه پس بیا دا نازل شوی دی. هغه د قرآن شریف د ترتیب په لحاظ 2 نمبر سورت دی خو هغه 88 سورت تی دا نزول په لحاظ باندې او دا 88 انفال څه ته وایي نو هغه د دې تشریح الله په خپله کړې ده هلته یې راته بیا ویم. د دې صورت موضوع څه ده دا به په کومه موضوع کې دا صورت دغه کېږي مونږ ته به درس را کېږي په دې کې نو دا موضوع د دې ترغیب الی الجهاد دی. جهاد طرف ته ترغیب دی. ولی په دې کې د اسلام د یو عظیم جهاد ټول بیان شوی دی چې هغې جهاد ته وایي غزوه بدر. د غزوه بدر پورا د الف نه تر دایې پورې څومره پس منظر دی هغه دې صورت کې بیان شوی دی چې په کومه طریقه مؤمنان مسلمانان روتی دو بیا الله رب العالمین په کومه طریقه او په څه طریقه او په کوم عجیب انداز باندې دغه مؤمنانو امداد کړی دی او کوم حالات پکې راغلي دي هغه پوره په تفصیل سره بیان شوي دي یو عجیبه انداز باندې. د بدر واقعه خو دې کې به موږ تفصیلا آیاتونو کې را روانه ده موقع په موقع چې په هغې موقع باندې څه شوي دي هغه ټول په دې کې الله بیان کړي دي خو هسې اجمالي شان پس منظر راته زه د بدر بیانومه چې یاره دا څنګه دا جهاد شوی او دا په کومه طریقه شوی او دا کله شوی دی. او سخت قربانۍ نه پس ګورې الله رب العالمین مؤمنانو له کامیابی ورکړې ده. تاسو په دې کې صورت کې پته ولګي اندازه ورته ولګي. نبی علیه السلام ته چې کله الله نبوت میلو کو په مکه مکرمه کې نو 14 کالې په مکه مکرمه کې دعوت او تبلیغ آغاز وکړه. 14 کالې وکړه خو دا 14 کاله ډېر زیات د تکلیف و ډېر زیات سخت او ډېر تکلیف مو رسول الله مبارک ته او صحابه کرامو ته د هغې وخت چې کومو سخت تکالیف میلو شوي د هغې واقعات تاسو اورېدلي دي د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د سمیه د یاسر او د نورو ګڼو صحابه کرامو سخت تکالیف 14 کاله چې مکه مکرمه کې نبي علیه السلام تیر کړل نو بیا ورته د الله طرف نه حکم وشو چې ته اوس مدینې منورې ته هجرت وکړه. خو دا 14 کاله نبی علیه السلام ګوره ډېر صبر هم کړی دی او ډېر استقلال نه کار اخیستی. مدینې منورې ته نبی علیه السلام راغی او هجرت یې وکړه. دلته د الله شان او بس الله امداد کو څه د مکې مکرمې مهاجرینو او څه د مدینې منورې چې کم اوسیدونکي هغې ته به انصار وي. هغه انصار رسول الله مبارک سره مضبوط بیعت وکړه. مضبوط بیعت یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان هم راوړه او مضبوط تاکید چې یا رسول الله مبارک ته څه موږ به تیار یو. د مسلمانانو تعداد ورو ورو زیاتېده او قوت هم زیاتېده. دې کافرانو ته چې مکې مکرمې ته خلکو ته پته ولګېده چې دا خو نبي علیه السلام هلته لاړه نو داسې پټ پټ ارامیتوبونه به یې کول. یو 3 واړه داسې جګړې او جهادونه واړه وشو خو پرېښودلې نه رسول الله مبارک. نو نبی علیه السلام هوښیاره مو صحابو سره مشوره وکړه نو داسې چل وشو چې د مکې مکرمې نه به د مکې دا خلک دا کافران تجارت د پاره شام ته تلل.
شام ته بتلل او شام د تجارت لوی منډې وي لوی غټې منډې وي نو دوی د مکې مکرمې نه یو قافله تقریبا څه د پاسه د 100 کسانو شام ته لاړه تجارت له او پکې شپېته د قریشو چتو چته مالدار ترین خلکو او د هغې څه د پاسه د 100 کسانو د قافلې مشر په دقه وخت کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه خو کافر و دقه وخت کې دی وخت کې کافر هغې مشر و چې شام ته لاړل په شام کې ډېر تجارت وکړه او داسې زبردست تجارت یې وکړه چې تقریبا 10 زره خو سره اوښان او دا چیلې او دا یو څو بل څه شو او 50 زره ورسره دینار او اشرفې او نور هم د تجارت ډېر لوی مال راغی دوی د شام نه واپسي کوله او د دې قافلې رسول الله مبارک ته پته ولګېده چې دا واپس کیږي نبی علیه السلام صحابه راغونډ کړل او ورته وی داسې چل دی چې د شام نه دا قافله را روانه ده داسې چل به وکړو چې موږ به وروځو او دې قافلې باندې به یو درز او دبه وکړو نو چونکې دا تاسو د الله مکې مکرمې مدینې منورې ته بوتلېږئ د مکې مکرمې نه چې سړی شام ته ځي نو دا به په لاره د مدینې منورې ځي ګورئ دا روټ او دا روټ دا د مدینې منورې په اړخ باندې نو نبی علیہ السلام مقصد دا چې دوی به موږ درس دبه وکړو چونکې د دوی د ټول معیشت دارومدار دا په شام باندې دی او دوی چې په دې لاره ځي نو چې موږ یې درس دبه وکړو نو دوی به زموږ نه په قلار شي او ټیک و د رسول الله مبارک مقصد ټیک و یاره صحابه یې بس د ټیک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري تیار کړل وی راځئ خو د جهاد په نیت ګورې رسول الله مبارک نه دی راوتی وی راځئ چې ورشو 314 کسان تیار شو څه تقریبا څه 8 یا 11 ستورې وې او څه 9 اوښان وو داسې یو څو اسونه وو نور څه نو رسول الله مبارک په مدینه منوره کې عبدالله ابن ام مکتوم چې په سترګو نابینا و هغې د مدینې منورې د مسجد نبوي امام کو او دا 314 کسان را روان شو چې دوی را دغه وکړو مخنیوي وکړو چې دوی را روان شو د خدای شان ته ګوره ابو سفیان ته پته ولګېده چې دا خو زموږ د قافلې مخې ته راځي نو ابو سفیان خو چونکې جنگجو انسان و نو هغه فورا مدینې منورې مکې مکرمې ته په تیز اس باندې قاصد ولیږه چې لاړ شو د مکې مدینې منورې رسول الله مبارک زموږ خلاف پروتې دي نو دې مکې مکرمې ته سفیر راغی زمزم د هغه نوم په زواد باندې دی چې راغی ابو جهل ته وی داسې چل دی رسول الله مبارک خو سره د قافلې روتې د قافلې لوټ کوي بس هغه په مکه مکرمه کې عام اعلان وکړ ویله روزه او د جنگ پورا ساز و سامان هغې سره ځان تیار کړ 1000 کسان تیار شو سره د 1000 اسونو او څه تقریبا د دقه شان و سره اوښان او یو څو بل څه او اعلان یې عام وکړو خو په یو هغوی په یو جذبه باندې راوته هسې په نبي علیه السلام د دې نه مخکې درز او دبه وکړو نو هغه درز او دبه یې په زړه کې و لکه هغه خپل غرور او طاقت باندې دغه بس د هغې ځای نه را روان شو چې را روان شو ځان سره یو خان را روان کړو د دقې 1000 کسانو دپاره به یې روزانه 10 اوښان حلالول 10 اوښان او وسرې ځان سره ښځې هم را روانې کړې او غاڼې بجانې وي دا به دوی موږ ته وایي او موږ به هلته د مسلمانانو پوره قتل عام وکړو دا هغې اړخ نه دوی را روان شو د دې اړخ نه رسول الله مبارک دې قافلې له را روان دی دې سره چې نبی علیه السلام ته یو کس راغی هغه ټول انشاءالله رستو بیان کې را روان دي چې دقه شان د مکې نه خو په یو لوی شان او شوکت باندې 1000 کسان ستا خلاف روتې دي
دقلت رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې زه خو صرف د قافلې د مخنیوي دپاره راغلم جهاد دپاره خو نوم راغلی بدقي وخت کې په مسلمانانو دلته الله رب العالمین سبانی درس کې یا بلورزنی درس کې به راشي چې مسلمانان لږ داسې صحابه کرام زړه کې ویارېدل چې دا څه وشو موږ خو جګړه نه کوله روحه یو مقام دی اوس هم شته اول ته یو کوي د هغې نوم دی بیروحه او که رسول الله مبارک لاړ یې چولي دو حقیقت دا دی چې د زمزم نه پس چې د شفا اوبه دي نو هغه دي حقیقت دا دی اوس هم هغه کوي اوس هم موجود دی نن هم موجود دی هغه بیروحه ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا بدر د مکې مدینې منورې نه 140 کیلومیټر لرې دی په دقه اړخ را روانو په دغه باندې دقلته دا کافران امر رسیدلو رسول الله مبارک ته چې دا پته ولګېده صحابه هم کېناستل خدای اوس څوک رسول الله مبارک ډېر زیات غمجن و دقلته الله رب العالمین دلته په دې صورت کې را روان دي الله ورته وی ستا دپاره اوس دوه لارې دي دوه خبرې دي او دواړو کې رله کامیابي در کوم خو یو په دې دواړو کې به یو کې کامیابي در کوم بس هغه ته خوښ کړه یا خو دا قافله ده دا برله در کم دا نور به تنبه وکم لال بشي او یا دا چې اوس دا کافران نوتې دي خو ګورې دا یاد ساته د دوی هغه درز او دبو به نور هم زیاتېږي او یا دا دی چې دوی سره به د 1000 کسانو سره به جهاد کې جنگ به ورسره کوي کامیابي به تاله در کومه الله ورته وایي احدى الطائفتين لكم انها تود لكم وتودون ان غير ذات الشوكه نو دې دواړو کې به یو بس خوښه که کومه دې خوښه ده قافله درکم او کو جنگ کې کامیابي درکم رسول الله مبارک وی جنگ کې کامیابي غواړم قافله نه غواړم مال دولت نه غواړم خو د دنیا اسباب دي خامخا به اختیار دلته ورسره اسباب نشته رسول الله مبارک الله ته ډېر وژړل دې کې یو څو صحابه دي هغه راغلل حضرت علي حضرت مقداد او دا ټول ناست دي او ماله مشوره راکې نو دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت مقداد دا مهاجر صحابي هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من د موسی علیه السلام د مرګرو په شان نه یو چې موسی علیه السلام مرګري موسی علیه السلام ته راغلل او موسی علیه السلام ورته چې ځو جهاد لا ناغه مرګروان وی فذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعد زو ته د رب ځال ته جهادونه کوي مونږ بدل ته ناز من هغه ودانیو من بستانه مخ کې د خپل سرونه د خپل وجودونه دا به ټوټي ټوټي پتا باندې تا ته به یو قسم دغه نه وي هېڅ پروا مه ساته رسول الله مبارک دې سره ډېر خوشحال شو دا بیان وروستو را روان دی هلته به درته تفصیلي ویم نبی علیه السلام سره دا خو د مهاجرو خبره وه انصار دي خو ناسو د انصارو د طرف نه څه خبر نه راته رسول الله مبارک ماله مشوره راکې نو بیا مهاجرینو مشوره ورکړه بیا نبی علیہ السلام ماله مشوره راکې دې کې د انصارو یو ډېر لوی سردار دی او انشاءالله بیانات پرې رستو راشي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه هغه پاسې یا رسول الله ستا جوړ مطلب زمونږ دا کې ځکه زمونږ د انصارو نه څوک پانسېدل او تعالی جواب در نه کړه نو نبی علیہ السلام داسې بخنده شوه او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ پتا ایمان راوړی دی ستا تصدیق هم د نبوت کړی دی او تم الله خپل رب منلی دی او تم د الله رسول منلی دا خلا دا خلق دی قسم د الله په ذات بخاری شریف کې دا الفاظ دي خو ته موږ په سمندر باندې ورچې اون به پې ورځو دا پکې څه دي پروا مه ساته دا زمونږ دا ملګري به ټول په تا باندې سر دغه کوي او حقیقت هم دا دی چې یو درې پکې مهاجرین شهیدان شوي دي او بیا تاسو الله دې بدر ته بوتلی کې د تاسو اکثر د بدر ساجیبه مقام دی نو ساجیبه هلته 14 پکې بیا شهیدان شوي دي هغه انشاءالله را روان دي او د هغې 14 والو نومونه یو غټ چوک دی او په هغې چوک کې تقریبا د دې محراب عمره یو کتبه لګېدلې ده او د هغې 14 والو صحابو نومونه پرې لیکلي شوي دي چې دا درې پکې خپل سکه درې پکې روڼه مو نو هغې کې څه انصار هم پکې شهیدان شو او حقیقت دا چې هغوی خپله دغه کړې ده نو به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې بیروحه مقام نه روان شو
او د بدر میدان ته ورسېده او بدر دا یو کوي و هلته هغې ته قلیبي بدر وایي اوس هم هغه کوي موجود دی هغې شته او هغې قلیبي بدر کې به انشاءالله رستو را روان دي د دې کافرانو ټول لاشونې هغې کې ورغورځولي او نن هم داسې هیبتناک دی چې هغې ته څوک ورلنډېدي نه شي هغه هیبت یې اوس هم داسې دی نو هغې قلیبي بدر دقې کوي ته به بدر وي نو د دې د وجې د دقې مقام نوم بدر دی بدر او بیا پکې مختلف داسې د غرونو په منځ کې دی او هغه منظر به مو وینئ چې کله هغوی رالل نو هغوی اوچت ځای واغېسته او د مسلمانانو ځای لاندې او اوبو انتظام هم نو او هغوی داسې ښه پوره دغه وي اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منکم دا ټول لسمه سپاره کې دا ټول بیان بیا را روان دی د جنگ هغه پوره پس منظر یې بیان کړی دی خو رب العالمین بیا څه چلو که نو سباني درس کې خو تاسو ته را روان دي چې 1000 فرشتې او په بل ځای کې په درېمه سپاره کې الله 3000 فرشتې بیا را لیږلي دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې څه عجیبه مدد او چې په کوم غر راکوشي وي د هغه غر لکه د اوړو په شان پروت دی دق سور غر دی دا اوړه څه شي وي دقه شان نور ټول غرونه جبل الملائکه هغې ته وایي ټول غرونه داسې لکه د دغه دي د کاڼو دي او هغه غر لکه د اوړو داسې پروت دی تک سور غر دی تک سوره دا سوروالی پکې دی ډېر زیات سور نه خو داسې ګلابي شان سوروالی دی پکې نو په هغې باندې بیا فرشتې راکوشي وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امداد دا ټولې خبرې الله رب العالمین په دغه باندې په عجیبه عجیبه انداز باندې کړي دي دا خو ما تاسو تاسې اجمالي شان پسې منظر بیان کړ نور د هر آیات سره بیا پوره تفصیل دی هغه به هلته وایو انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال تپوس کئی تانا عن الانفال دا انفال بارکے قل الانفال للہ والرسول قل وتوایا الانفال انفال للہ اختیار اللہ سری دے والرسول رسول اللہ مبارک سری دے انفال ستوئی انفال جمع دا نفل دا او نفل وی زیاتی تا زیاتی لکه موږ هم هلکه وایي نفل او نفل مونځ دی او د مونځ نه زیاتي او مونځ خلک نو نفل ورته وایي دا نفل چې دا دلته کوم په قرآن کې ذکر شوي د دې نه مراد مال غنیمت دی مال غنیمت نو انفال وی مال غنیمت ته زیادت ده دا ولې انفال ورته زیاتي وي دا دې د وجې چې په نورو شریعتونو کې چې به مال غنیمت راغي نو هغه په نورو امتونو باندې حرامو په دې جهاد کې چې د مال غنیمت میلو شي د کافرانو نه کم مالونه پاتې شي دې ته مال غنیمت وایي چې په جنگ نه پس پاتې شي کم چې د جنگ نه پس پاتې شي هغې ته مال غنیمت وایي زموږ په کتابونو کې او کم چې د جنگ نه بغیر میلو شي او په یره چې جهاد پکې نه شي او مال پاتې شي هغې ته فی وایي فی نو انفال دی ته وایي چې دا د جنگ نه پس نو دا به نورو شریعتونو حرامو او الله رسول الله مبارک ته مال غنیمت حلال کړی دی نو دا یو زیاتی دغه دی نو د دې اختیار به چا سره داسې چلو شي چې په دې جهاد کې خیر یو خبره ته دې نه مخکې کومه څه چې ستاسو ذهن کې د صحابو متعلق یو غلط خیال راشي دې کې ډېر زیات مال غنیمت پاتې شو نو دې کې درې ډلې صحابو یو ډله دا وه چې هغوی خاص د رسول الله مبارک څوکۍ کوله څوکیدارانو دویم نمبر ډله دا وه چې د جهاد والا له به سامان برابرو او دریمه ډله دا وه چې هغوی په میدان جهاد کې جهاد کو نو چې کله مال غنیمت دغه شو نو یو ډلې وی موږ لی راکړه لکه دا صرف یو دې صحابو د وجې موږ ته یو قانون براشي یو حکم به موږ او تاسو ته چونکې قرآن شریف خو د قیامت د ورځې پورې د همدا دغه به هم راځي حالات به هم راځي نو مال غنیمت به بیا څنګه تقسیمې نو د تقسیم هغه چل خو به خامخا موږ ته الله رسول ښیي نو د دې لپاره دا واقعه ذکر راله نور صحابه د مال غنیمت شوقیان نو خو دا موږ او تاسو یو حکم بیانوي چې ګورئ ډېر رسول الله مبارک لکه مثال په طور باندې به په یو جهاد کې د عایشې بیبي نه هار روغ شو چې هار روغ شو صحابه هغه هار هغې د بل چا نه راغېشتو رسول الله مبارک چې هار نی پیدا شوي موږ د دې ځای نه نشو تللی
هار پسې ګرځېدل ګرځې کې د مانځه وخت راغی هلته اوبه نه وې یا خدای اوس پس چل کو دا خوبه نشته او دا هارم ګوري نو رسول الله مبارکم ډیر پریشانه صحابم ډیر پریشانه دلته د مونځ وخت هم دی خدای پاک د تیمم حکم راولېږه اوس د عایشې بیبي نه دا هار روکېدل دا د الله په رضا باندې شوي دي بیا دا خو دا هار نور روک شوی داسې د مونځ ټیم راغلی اوبه نه وې تیمم حکم به کوم ځای ته راغلی نو دا صحابه چې دا ډلې شوي دا الله فقط وکړو چې د دې حکم دغه راشي چې یاره د قیامت د ورځې پورې بیا څه چل کوي نو هغه دا درې ډلې شوي نو مال غنیمت به چا وي نو بس الله رب العالمین فیصله وکړه چې تا نه تپوس کوي د مال ورته ووایه چې د مال غنیمت اختیار د الله او د الله رسول سره چې چاله یې ورکوي هغې بیا ورکوي نو بیا په احادیثو کې هم شته زموږ د فقه په کتابونو کې چې مال غنیمت په څوک څنګه علي د هغې پوره تفصیل به خوره نو دا د دې وجه وي چې قل الانفال دا مال غنیمت لله اختیار الله سره دی والرسول او د رسول الله مبارک سره دی فاتقوا الله ويریږئ د الله نه واصلحوا ذات بینکم او اصلاح سلو کې په خپل منځ کې دا مکاوی یا چې تاسو یو بل سره ډلې شي مال غنیمت داسې او مال غنیمت داسې نه اصلاح کې ولي کو اسلام نکړه او یو ځای نه شوې نو دشمن د باندې ګورې غالب کیږي دا یاد ساتئ چې کله په یو قوم کې په یو ملک کې په یو صوبه کې په یو قوم کې په یو ضلع کې په یو کور کې بې اتفاقي راغلی دشمن بر باندې غالب کیږي دشمن بر نه مال لري دشمن بر باندې گزار کوي الله وتی ګورې دې معامله کې دا چلو نه کوي اتفاق اتحاد او پوره ورولي راولي یعنی دشمن د باندې غالب کیږي بیا به ورته دا کار نه دا بې اتفاقي ده دا د سړي نه ګورې یاد ساتئ دا په دشمن په ځان غالب کول دي ګورې یاد ساتئ کور کې چې هر څنګه یې کوه خو بار چاته دا دغه نه کې چې یاره مونږ په خپل منځ کې لګیا یو یعنې دشمن به راباندې بیا راځي دا ګوره واصلحوا او اصلاح کې ذات بینکم په خپل منځ کې واطیعوا الله او تابعداري د الله کوئ ورسوله او د رسول ان کنتم مؤمنین کو چېرې تاسو مؤمنان یې نو هغه خو صحابه نو څنګه چل شو انما المؤمنون بش مؤمنان الذين کسان دي هغه خلق دي هغه صفاتونه دي اذا ذکر الله چې کله آیات کړي شي دا وي مخکې الله یعنی دا الله حکم یا ذکر الله سبحان الله الله اکبر نو وجلت قلوبهم او یریږي دا وي زړونه الله نومې واغش الله دا د مؤمن دغه دی د هغه په زړه کې د الله عظمت چې د الله عظمت واغشي زړه ویریږي وَإِذَا تُلِيَتْ او کله چې ولوستل شي علیهم په هغوی باندې آیاته حکمونه د الله نو زادتهم ایمانا نورم ایمان زیاد شیا زیادتی په ایمان کې راشي ایمان کی کمی او بیشی کیږي نو د قرآن او د الله حکمونه داسې دي چې دا د مؤمن په زړه اثر کوي ایمان نور مضبوط کیږي وعلى رب او زبردست کلی صفات تی کنه ار یو صفت چې کله الله یاد شي زړونه ویریږي کله چې د الله احکامات په ولستلی شي ایمان نورم زیاد شي وعلى ربهم او سلورم نبر صفت داده چې وعلى ربهم او په خپل ربانی توکلون توکل او بروسه ساتي وردا قدیر سو دیار لس استاد آدم نو خو توکل د الله په ذاتو توکل څه ته وایي ظاهری اسباب به اختیار کې توکل دی ته وایي ګوره ظاهری اسباب به اختیار کې خو په اسباب باندې با دار و مدار نه لري بلکې ستا دار و مدار به په الله باندې مسبب الاسباب باندې پي دې ته توکل وایي ګوره دا توکل چې ورته تاسو وایي توکل دې ته نه وایي چې اسباب دې اختیار کړي نه او بس وردغه کېږي کور کې د بلستن راخلي وي بس زما په الله باور وسه رزق برا کوي چرته به بل درنه کی
را پابسی اسباب به اختیار کی نو بیا بھروسہ پا اللہ ساتا بیا با پا اسبابو کی تاثیر با اللہ چی دکی توی توکل کا وعلا ربهم گورا رواتا داسم کی دیشو چی دا 314 اللہ و توی چی لارشے او پا جماعت کے خوف کو لکینے روجونی سے او نپلو نکاوے او زپرشتے در لے گا نا اللہ دا سو نکر دا سے جلاگانے او دا سے سختی تیری کری دی پتہ برتو لگی روان دی آیاتونا صحابہ سخت تکلیفونے تیر کری دی او با کم زیوے لخکر کم زیوے خو اللہ و تینا میدان کے بودری گے بیا با امداد زمائیوی نو اس اسباب اختیار کل او بیا دا اللہ مدد سنگ راگلی دا برتا بیا پتو لگی وعلا ربهم او پخبل ربانی توکلون بروسا و توکل ساتی دا مومنان سوکتی بل صفتی دا دے اللذین دا خلقتی یقیمون الصلاة چی قائمی منز ومما او داغسنا رزقناهم چی من ورکلی دی ینفقون خرچ کیا دام دا مومن صفت دے دا صفات چی پچا کرال النولائک هم المؤمنون حقا دا پا حق مومنان دی رشتون کے مومنان دی خدای پاک رشتون کے خمنگو کڑلا زمن دا پارا سشتا او لهم درجات عند ربهم دوی دا پارا درجی دی اللہ پا نزبانی پا جنت کے اعلی درجی دی ومغفرتن و بخندا ورزقن و رزق دی کریم دیر عزت مندا قرآن شریف کی یو نکتہ یاد ساتے دیر حسینو کے بتا صداراشی چی ورزقن کریم کم سے سر چی رزق کے کریم راگی نو دا بدا جنت رزقی دا جنت رزق دیر عزت مند دے دیر ناشنا دے دیر دغا دے دا دنیا دا دے دغا پشان دے اگا منفرد لهم مغفرتن دوی دا پارا بخندا ورزق کریم او بہترین عزت من رزق دے اللہم اجعلنا منہم صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلسطین د مسلمانانو لپاره دعا کوي چې الله څنګه د بدر کې د صحابه مدد کړی دا غویم خدای میدان تروتی دي خو ډیر بے وس او بے کسر خدای ته مدد وکړي یا الله مسلمانانو کې د مسلمانانو حکمرانانو کې خدای غیرت راولي او دا ټول خدای یو ځای کې د دغه اسرائیل خلاف او دغه فلسطین په حمایت کې خدای ټول یو ځای کې رحمت کوي